تاسې وګورئ بل ورځ مې یو عجیبه ویډیو کتل یو مولا لګیا دی هغه وایي په دې ویډیو کې وایي زه وایي خپل بزرګي درته ښکاره کوم نو دا دیوال په خبرو کوم او سبحان الله چغې شي یو شوده دلته نشته چې ورته وایي چې مولوي صاحب ته یې په خبرو که که ته دا دیوال څنګه په خبرو کې بل مولا پکې لګیا چې چا په چا روش وخوړلو نو 10 لکه نیکۍ او که د الله بنده دا د کوم ځای نه راویستو او 10 لکه به درجات او 3 جنتونه به ورکړي هغه یو جنت پکې داسې نوم یې اخیستی چې هغه نوم ما اوسه پورې لا نه دی لیدلی چې دی به د کوم ځای نه دا نوم راخیستی نو د الله بنده دې خلکو ته ساده دین پکار دی کوم دین چې محمد مصطفی راوړ تا خو د دې خلکو نه لار روکه کړې په خدای د دې خلکو نه دین روک دی خلک وایي چې زه کوم مولا یو مولا وایي یو وایي بل وایي دغې مولیانو د دې دا نام نهاده الحمدلله خدا پرست عالم دی الله همیشه لري علما هغه خلک دي چې الله د خپل توحید گواهی اول خپل ورکوي او بیا وایي فرښتې ګواه دي او بیا وایي علما ګواه فرښتې څه دي پاک مخلوق دی ګناه نه ده کړې د فرښتو نه بعد په عالم کې الله څوک پیش کوي علما پیش کوي یعنی مطلب دا چې علما بهترین خلک دي نو علما بهترین علما خدا نام نهاده علما خو نه کنه دا د خلکو نه لار روکونکي علما خو نه کنه چې ټول ملت نن دوی د سترګې په لار دی دوی په یوه لارې دننه کیو څوک ورته دیوال په خبرو کوم څوک ورته څه الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو رب لا یزال دې دغه خلک هدایت دې ورته الله نصیب وکړي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساده دین دی عوامو ته کېده په خدای یقین وکړه چې دا عوام بازار او قطاري ته خو تا دا عوام ګډوډ کړي دي نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي څه کوم ځای کې خبره